هیڅ په دا کې مولي چا دا خبره د منظور په باره کې په بانو کې پر 14 تاریخ جلسه کاړي د دوی د خلاصتون په باره کې سره د دله مرګرو دا به خامخا هر پښتون ځان پکښې پیښوي چې نه یې کړ ځان پیښ د سره پښتون نه دی هغه سره په خپله خبر نه وي زما له طرفه وسلام هر سړی د په خپل ګریوان کې اوښکي هر سړی د خپل حقوق ناره په خپله ووایي موږ به تر څو پورې و خلکو ته حالونه ورکو چې نن د پښتانه باندې هر ځای ظلم شروع دی د پنجابي ظلم دی نور هېڅوک پر موږ سور یهودي انګریز یې پر موږ نه کړي دا پنجابی پر موږ باندې دلې ته په پاکستان کې درنوي را باندې باچي هم د هر څه پر موږ باندې دا پنجابی کې دا په پاکستان کې چې دلې ته پلا راته پیدا شوی دی دا ټول دا د ده غم وکاستوار پښتانه ته زما دا اپیل دی دا یو زه نه یم په پښتونواله نه هر سړی د په خپله غیرت وکړي د خپل حق پر سر د په خپله هر سړی وکړي چې سبا به بل پښتون داسې په جیل کې دا پنجابیان به ورځ ته قیامت چې په موږ کې داسې لیډر و هغه به په جیل نه باسي په موږ کې داسې مصر وتلی سړی وي هغه به په جیل نه باسي پنجابیانو هم نه پرېږدي و خپل حق ته هم نه پرېږدي امله به د پنجابي غلامي څوک یې کړي زه یې نه کوم زه د پنجابي غلامي نه کوم بیا که چا د پنجابي غلامه که هغه د بیا هلته ملایانو له ورسي موږ نه یو د پنجابیانو غلامیان موږ د هېچا غلامي نه کوو موږ صرف د الله غلام تر الله لاندې د نبي غلامي نور د هېچا غلامي موږ نه والسلام زما له طرفه ډېره مننه